1960 میلادي کال ساینسپوهانو په بیزوګانو یوه تجربه وکړه. دوی په یوه کوټه کې بیزوګانې واچولې. د کوټې په منځ کې یوه زینه هم ایښې وه او د زینې په سر یې بیا کیلې ایښې وې. کله به چې کومې بیزو غوښتل چې پورته شي او کیله واخلي، ساینسپوهانو به په ټولو بیزوګانو باندې یخې اوبه خوشې کړې. بیا به چې کومه بله بیزو پورته کېده، ساینسپوهانو به بیا پرې یخې اوبه خوشې کولې. بیزوګانو په دې پوه شوې چې باید کیلې وانخلي او که کومه بیزو کوشش وکړي چې کیلې واخلي، نو ټولو ته په یخو اوبو سزا ورکول کېږي. بیا به چې کومې بیزو غوښتل چې پورته لاړه شي او کیله واخلي، نورو بیزوګانو به واخله او نه به یې پرېښودله چې کیلې وخوري. دلته نو ساینسپوهانو یو بل کار وکړو. یوه بیزو یې راوویستله او پر ځای یوه نوې بیزو کوټې ته واچوله. نوې بیزو چې ګوري په کوټه کې کیلې دي، نو ورپورته کېږي چې کیلې وخوري، خو نورو بیزوګانې یې رانیسي او ښه یې وهي. نوې بیزو په دې نه پوهېده چې ولې باید کیلې ونه خوري، خو په دې پوهېده چې باید کیلې ونه خوري او بل څوک هم پرې نږدي. که څوک دا کوشش وکړي، باید ووهل شي او مخه یې ونیول شي. ساینسپوهانو همداسې یو په بل پسې زړې بیزوګانې له کوټې راوویستلې او پر ځای نوې بیزوګانې واچولې. اوس نو په کوټه کې ټولې نوې بیزوګانې دي. جالبه خو دا ده چې نوې بیزوګانو ته هیڅ چا نه ویلي چې تاسې باید کیلې ونه خورئ او نه هم د یخو اوبو نه خبر وو. خو بیا به هم چې کومه بیزو پورته کېده چې کیلې وخوري، نور به یې مخه نیوله او وهله به یې. څو ډله بیزوګانې یې بدلې رابدلې کړې، خو هیڅکله دا کیلې ونه خوړل شوې او نه کومې بیزو بله پرېښوده چې دا کیلې وخوري. ملګریه، په انسانانو کې هم ځینې باورونه او عقاید همداسې رامنځته شوي. د ښځو حقوق ضایع کړه. د ښځو حقوق د ښځې حق دا ده چې په کور کې کېنه ورښه ماړۍ ورکوه، ښه کالی ورته که، نوره یې راڅملوه. دغه یې حق ده. جهنمی 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 جهنمی. زه نه وایم چې ټول باورونه او عقاید غلط دي، خو کوم باورونه چې ستا ورځنی ژوند متاثره کوي، په هغې بیا فکر وکړه. فقط همدومره. ښه ورځ ولرې. جالبه دا ده چې نوې بیزوګانو ته یو خو دلته څومره ټکو ټکو دی قرآن